زما دې د خدای په ذات قسمی چې یو ځل الله ویل دا د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر دی. یو ځل الله اوس ته بداوي چې یو ځل الله ویل د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر دی، نو موږ له دنیا کې د الله په عوض کې اسم نه ملاويږي او نخکاری راځي. نو حضرت فرمایي چې د یو ځل الله ویلو په عوض کې او په بدل کې چې سب ملاويږي، نه چې ستا سترګې پټې شي نو تب هغه انبارونه بیا وګوره چې خدای به درته ښیي چې دا هغه اجرونه دي چې تا په دنیا کې یو ځل الله ویل. عزیزانو د یو ځل الله ویلو برکت دا دی که یو سړی ټول عمر مونځ نه کړي، حج نه کړي، زکات نه ور کړي، د دنیا پلیت او مرداری او مر شو، مولیان پر راټول شو چې وروره جنازه نه کی، ولی دا چا په منځ نه دی لیدل، د سکیږي کنه. علما لیکي چې سړی پروت ته ټول عمر منځ او دس حج روزه دا ندی کړي، جنازه نه کی. علما لیکي چې کدا سي یو گواه پیدا شو چې هغه داوي چې ما د خلې ناس به اختیار د الله نوم اوریدل، نو امم جنازه کیږي. تاسو خیال راغی د یو ځل الله ویلو دنیا کې لوی برکت وګوره چې عظیم رسوایی او شرمندگی ته ټل شو. نو یو ځل الله ویل ایو بزرګو ټول شپه به لګیاو الله 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 الله. یو شپه په جذبه کې راغی وای الله زار وخت هم چې الله 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 او تا یو ورځ مونږ چې ازما بنده ز دایما، ځکه چې د اولیاء الله خدای سره خاص مقام، خدای له چې قرب پیدا کړي نو بیا به خدای هم خاص خیال ساتي. نو چې دا ټکه په جذبه کې وي چې یا الله زما بیړی غرقه شو په الله الله ویلو تا یو ورځ مونږ چې زما بنده ز دایم، نستا بنده خو هم کنه خدای اے زما بنده دا ستا الله ویل چې دی دا زما لبیک دی، ته چې الله وې نو زه تا ته وایم چې لبیک اے زما بنده زه درته حاضر ولاړم، وای څه غواړې چې درکم. ستا څه خیال دی چې تا الله الله کې نو زه تا نه غافل یم یا زه تا نه بیغمه یم چې تا الله وې زه درته لبیک وایم؟ تاسو خیال راغی؟ نو عرض میں داو چې د یو ځل الله ویلو عوض بدای، لکه تاسو وګورئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی دی یو مسلمان جنازه سره لاړ شي او داغه جنازه وکي ناغه ته یو قیرات ثواب ملوش، او چې بیا تر خخېدو پورې ایثار شي ناغه ته 2 قیرات ثواب ملوش. صحابه ورزو کو چې یا رسول الله دا قیرات څه ته وایي؟ و یو قیرات د احد د غر عمره، یو قیرات د احد د غر، یعنی د یو مسلمان جنازې کولو سره به ستا پتل د نیکای کې د قیامت پورز د احد غر عمره نیکی واچولې.
خبره مې دې پورې وګدا کړه چې وحی په جندل دا زمون عقاید دي او زمون ایمان دی. دا یوازې د مولا کار نه دی چې وحی به مولا پیجنی او تعریف د قرآن به مولا پیجنی، غرض د حدیث به مولا پیجنی، نه جی، دا د هر مسلمان کار. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ قرآن کریم کے یو بسم اللہ سره چې د چا یارانه وا نو په بسم الله کې کتا سو اوشماري نو نولس حرف دي، نولس. او هغه ملائکی چې کومې په جهنم مقرری دي هغه ملائکو ته قران کریم کې زبانیه ملائکه وایي. نو هغه ملائکی هم نولس دي. او هغه داسې ملائکی دي چې په جهنم کې په اور تازه کولو باندې مقرر دي. او په خپل داغه ملائکو پوزیشن داده چې داغي د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وزي د ډېر قهر او د غضب نه. نو علماء لیکي چې بسم الله کې نولس حرف دي او زبانیه ملائکی چې دي دا هم نولس دي. نو یو بسم الله سره یارانه چې د سړی دنیا کې وا نو الله پاک به د دې په برکت باندې د هغه زبانیه د قهر د نولس ملائکو نه پامان کې وساتي. قرآن کریم کې بل یو سورت ته سورت ملک ورته وایي تبارک الذی بیده الملک. دا سړی چې د شپې سملی او دا سورت او یو بیا سملی نو دا سړی چې مرشي نو دا تبارک الذی به د په قبر څوکیدار ولاړی، د قبر ته چې عذاب راځي